Now, another story we are following: more than 10,000 Afghan refugees living in the U.S. could now face deportation after the Trump. یو فدرالي محکمې ویلي چې د ټرمپ د ادارې هغه امر باید لغوه شي چې له مخې د افغانانو لپاره د ټي پی ایس یا لنډمهالې محافظت وضعیت لغوه شوی دی. یعنی ټي پی ایس وضعیت د بایدن حکومت دریځ یا د ټرمپ حکومت دریځ د دې پایله به څه شوي؟ آیا تاسو ټي پی ایس پیژنئ؟ د ټمپورري پروټیکټډ سټیټس افغانانو لپاره ټي پی ایس څنګه پیل شوه؟ د ټرمپ د حکومت اقدام د محکمې وروستۍ پریکړه، دا پریکړه افغانانو ته څه معنا لري؟ که ته یا بل څوک ټي پی ایس ته مستحق وي څه باید وکړي؟ نو راځئ دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ او تاسو پر دې ټولو موضوعاتو باندې به پوه شئ. السلام علیکم، صدام حسین افغان یم. نن مې ستاسو هغه وروستۍ پریکړه چې د فدرالي محکمې لخوا د یو قاضي لخوا ترسره شوی دی، زه غواړم چې تاسو سره شریک کړم. یو امریکایي فدرالي محکمې ویلي چې د ټرمپ د ادارې هغه امر باید لغوه شي چې له مخې د افغانانو لپاره د ټي پی ایس یا لنډمهالې محافظت وضعیت لغوه شوی وی. محکمه دا پریکړه کړې چې ځکه چې د سپینې ماڼۍ د هغه وخت پالیسۍ د ټرمپ د حکومت پالیسۍ غیر قانوني بلل شوی و. ټي پی ایس وضعیت یو قانوني وضعیت دی چې له امله هغه وګړي یا ټي پی ایس چې د جګړو، طبیعي آفتونو یا نورو ستونزو له امله له خپل هیواد امریکا ته راغلی، دلته د لنډ وخت لپاره ژوند کولی شي او نه شړل کیږي. ټي پی ایس د ټرمپ حکومت نږدې 12,000 افغانان د لغوه کړي وو، کوم چې د 2021 کال کې له افغانستانه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته راغلي وو. پایله د دې به څه شوي؟ دغه راپور د یو مهمې حقوقي پریکړې خبر ورکړی چې کولی شي چې د زرګونو افغانانو راتلونکي خوندي کړي. که دا پریکړه همداسې پاتې شي، نو ډېر هغه افغانان چې د طالبانو له ویرې امریکا ته راغلي دي ښایي له شړلو وژغورل شي او قانوني ژوند ته ادامه ورکړي. ټي پی ایس څه شی دی؟ یعنی ټمپورري پروټیکټډ سټیټس دا څه شی دی؟ لنډمهالې محافظت وضعیت یعنی ټي پی ایس یو ځانګړی قانوني حالت دی چې د امریکا د کورنیو چارو وزارت ډپارټمنټ اف هوملینډ سیکیورټي لخوا هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې هلته د جګړه روانه وي یا جګړه وي هلته طبیعي آفتونه لکه زلزله، سیلاب، وچکالۍ یا داسې شرایط وي چې خلک نشي کولی خوندي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. که یو هیواد د ټي پی ایس مستحق وبلل شي، نو له هغه هیواده راغلی وګړي امریکا کې د شړل کېدو له خطره ژغورل کیږي، لنډمهاله قانوني وضعیت ترلاسه کولی شي. د افغانانو لپاره ټي پی ایس څنګه پیل شو؟ په 2021 کال کې کله چې د طالبانو پر افغانستان واکمن شو، امریکا ته ډېر افغانان انتقال شو. بایدن حکومت هغه افغانانو ته چې له دې حالاتو تښتېدلي وو د ټي پی ایس وضعیت ورکړ ترڅو دلته خوندي پاتې شي. دا حالت د شاوخوا 12,000 افغانانو لپاره منظور شوی دی. د ټرمپ د حکومت اقدام د ټرمپ حکومت د ټي پی ایس وضعیت لغوه کولو پیل کړی دی چې دوی وویل چې نور د افغانانو پاتې کېدل د امریکا د پالیسیو له مخې توجیه نه لري. دا پریکړه ډېره لانجمنه وه او ډېره حقوقي سازمانونه یې مخالف وکړل. د محکمې وروستۍ پریکړه یو فدرالي محکمه امریکا کې د پریکړه غیر قانوني وبلله. محکمه وایي چې د افغانانو د شړلو هڅې د قانوني له مخې نشي توجیه کېدی. اوسنی یعنی ټرمپ حکومت ته تر دې د جولای تر پایه وخت ورکړل شوی چې خپل رسمي غبرګون وړاندې کړي. دا پریکړه افغانانو ته څه معنا لري؟ زرګونه افغانان کولی شي چې دلته پاتې شي او کار وکړي او له شړلو وژغورل شي. دوم، دا به دوی ماشومانو، کورنیو او زده کړو او راتلونکو لپاره یو ستره اسانتیا وي. دریم، ټرمپ حکومت لپاره هم دا یو مهم سیاسي ازموینه ده. آیا دوی به د افغانانو مهاجرو ملاتړ ته دوام ورکړي که څنګه؟ که ته یا بل څوک د ټي پی ایس ته مستحق وي څه باید وکړئ؟ که ته یا کوم بل افغان چې له 2021 وروسته امریکا ته راغلی یاست کولی شي چې ټي پی ایس لپاره غوښتنه وکړي که وخت خلاص شوی نه وي. د مهاجرت وکیل یا مهاجرت سازمان سره مشوره وکړي لکه IRS، IRAP یا HIAS. رسمي پاڼه هم ده USCIS.gov. نو دغه هغه معلوماتونه دي چې په وروستۍ کې د تلویزیونونو یا د خبرونو له لارې ما
هغه کوم معلومات چې مهمې وي ما دلته راغونډې کړه او غوښتل مې چې تاسو سره شریک کړم. نو هغه افغانان چې په 2021 کال کې راغلي دي او دلته د ټي پی ایز یا ټمپرري پروټیکټډ اسټیټ لري، نو تاسو ان شاء الله چې کوم مشکل نه لرئ او ان شاء الله چې تاسو به څوک نه ډیپورټ کوي او نه به شړل کیږي، ځکه چې دوی به هم یو پالیسي راوباسي او تاسو د دې پالیسي له طریقه تاسو وکولای شئ چې په دننه په امریکا کې پاتې شئ، خپل روزګار یا کار ته دوام ورکړي، خپل فامیلونه په افغانستان کې یا دلته چې دي هغې له طریقه دغه کې ورسره کومک او همکاري وکړئ. نو نور وروستی نورو ویډیوګانو لپاره ما سره پاتې شئ، زه به نور هم جزئیات تاسو سره نشروم او د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ او د نورو دوستانو سره شریک کړئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. مننه. کور مو ودان.